یو محترم ورور پوښتنه کړې ده، وایي که د واده مراسم وي نو یو څوک فرض وکي او سنت لمونځ پرېږدي، وایي دغه رقم عمل څنګه دی؟ محترمه وروره، سنت لمونځ چې دی دا د مکملاتو څخه د فرضو دی، یعنی فرض باندې مکمل کیږي، او همدارنګه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت طریقه ده. نو د واده په مراسمو کې یا په نورو مراسمو کې پرېښول، د سنتو پرېښول دا ګناه ده، او دغه کس به بیا څنګه په ورځ د قیامت د الله پیغمبر لمنې ته لاس ورچي چې زما شفاعت وکړه، زه ستا امتي یم. نو د امتیت معنا خدا نه ده چې د واده په مراسمو کې یا په نورو مراسمو کې سړی خالی فرض منځ وکي او سنت پرېږدي. شیطان چې په یو انسان په خپل دام ولومه کې راګیروي، له یو واره یې نشي راګیرولی، تدریجا کرار یې راګیروي. یو وار یې د سنتو د پرېښولو سره عادت کی، وروسته بیا د فرضو د پرېښولو سره عادت کوي. خلاصه دا چې په یو حالت کې چې هغه د سفر حالت دی، یا داسې وخت کې که څوک سنت و فرض دواړه کوي، وخت تېرېږي، مثلا ماپښین لمونځ باندې ناوخته سوی دی، اوس که دی 4 رکعات سنت کوي، وخت تېرېږي، د مازدیګر وخت داخلېږي، یا د سفر حالت دی یا د مریضۍ حالت دی. په دغسې حالاتو کې که سنت لمونځ پرېښول سي، د دغو عذرونو د وجې پروا نه لري، او د واده مراسم یا نور مراسم دا عذر نه دی، په دې کې سنت پرېښول ګناه ده. والله اعلم بالصواب.